السلام علیکم ملګرو. دا د کرکټر محمد رضوان څنګه تاسو پته ده چې محمد رضوان د کرکټ په دنیا کې یو خاص نوم لري او یو پښتون لوبغاړی دی، یو سیده او ساده لوبغاړی دی. نو په دغه وجه باندې زما خوښیږي محمد رضوان، زما د خوښې لوبغاړی دی. تاسو راشئ د محمد رضوان د یو څو ویډیوګانې وګورئ چې ډېر یو سیده او ساده انسان دی. نو تاسو راشئ د محمد رضوان د یو څو ویډیوګانې وګورئ، بیا راسره خپل خیالاتو اظهار لازمي وکړئ چې محمد رضوان په دې کې ډېرې ښې خبرې کړي دي. نو تاسو راشئ د محمد رضوان ته ویډیوګانې وګورئ. خوشحالي به راشي، حسین شان به کوو، نوم هم جوړېږي، خاندان کې به غرور تکبر به کوو، څه به کوو، چاته به ګورم نه، مشر ته عزت به نه کوو، د کشر شفقت به نه کوو، د خویندې به راله پته نہیں، بہن بھائیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، والدین کو کا پتہ نہیں، کب جب کوئی عزت ملے گی اور ہم شکر نہیں پہچانیں گے. اور چې کله سي ځکه چې آزاد فرمایي کنه چې اسبابو نه انکار کول ګناه ده، او په اسبابو باندې یقین ساتل لا کفر دی. مونږ کرکټ وکړو صرف دې لپاره چې یار فټنس او موږ مختلف نیتونو بګرایي. جیم کو په دې نیت کو چې کله جهاد وروش موږ حاضر دي لپاره مونږ جیم کو کله د دین کې بس روز وروش ما وځاته کرکټر نوم جوړېږي، الله پاک صاحب بل ځکه چې رزق لیکلي نو وايي کې بدل هغه پوښتنه کې څنګه کرکټ ته وایي لګي. صحیح ده کنه؟ ځکه ټول کرکټران خو نه جوړېږي، پیسو ته نه بیا وخت کې سم مسله مشالله شي، دې خبره تر به کې راشي، څوک همت ویلي لګي. خدای دې مې کم دی وخت کم مهنت کړي انسان هغه الله پاک مخکې په کار راولي. لازمي نه ده چې تاسو کوم صرف هغه سټیج ته ورسئ کوم څه تاسو سوچ کړئ، دا هغې نه الله پاک بدله بار درکوي. هغې نه مړ سوچ ساتئ چې کوم تاسو وایئ چې دا کېدای شي ونه شي، سوچ غټ ساتئ. باقي معامله د الله پاک ده، رزق معامله الله پاک ده، کوم دي ته رزق لیکلی او پنځه وخته لمونځ کوئ پابندۍ سره، ادب سره، 15 منټه چې بیټنګ زیات شي یا کم شي که نه پیسو غټ پلیر نه جوړېږي. دا ساده ٹھیک ده که نه؟ چې بل لپاره قرباني کې هغه انسان جوړېږي. صحیح ده؟ ٹھیک ده که انشاءالله؟